خالق داد امید نه پس بلنه ورکومه علي محمد سحر صاحب ته چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي. علي محمد سحر صاحب. او دا دوه شعره به ووایم چې وایي د مین او د جانان ترمنځ څه دي، د مین او د جانان ترمنځ څه دي، دا پردې د دل او جان ترمنځ څه دي. او یو خالق دی چې په هر څه خبردار دی، یو خالق دی چې په هر څه خبردار دی، د مکان او لا مکان ترمنځ څه دي. او دا غزل ناشاد صاحب چې وایي د بې حسو په دې ښار کې ژوند ګران دی، د بې حسو په دې ښار کې ژوند ګران دی، خپل احساس می تل خوړلې د خپل ځان دی. د بې حسو په دې ښار کې ژوند ګران دی، خپل احساس می تل خوړلې د خپل ځان دی. او د غریب په بې وسۍ پورې خندېږي، د غریب په بې وسۍ پورې خندېږي، د دې قوم د تربیت جوړ کور وران دی. د غریب په بې وسۍ پورې خندېږي، د دې قوم د تربیت جوړ کور وران دی. او بې ضمیره بې شعوره دي خوشاله، بې ضمیره بې شعوره دي خوشاله، د ضمیر په چم کې هر ورځ خفګان دی. بې ضمیره بې شعوره دي خوشاله، د ضمیر په چم کې هر ورځ خفګان دی. او چې تیارې ته تیاره وایه مصاحبه، چې تیارې ته تیاره وایه مصاحبه، ما د پاره دغه دوه ټکي زندان دی. چې تیارې ته تیاره وایه مصاحبه، ما د پاره دغه دوه ټکي زندان دی. او بې هنره سړی دلته په تخت ناست دی، بې هنره سړی دلته په تخت ناست دی، د هنر خاوند په ځمکه دی ډیران دی. بې هنره سړی دلته په تخت ناست دی، د هنر خاوند په ځمکه دی ډیران دی. او سس پیره سیری رالوتی نه پوهیږم، سس پیره سیلی رالوتی نه پوهیږم، هر سړی دلته د پوزې اویزان دی. سس پیره سیلی رالوتی نه پوهیږم، هر سړی دلته د پوزې اویزان دی. او دا چې زو د سرو سپینو په تول تلې، دا چې زویم د سرو سپینو په تول تلې، تل خرڅ کړی تا په سره پیسې ایمان دی، تل خرڅ کړی تا په سره پیسې ایمان دی. او د سحر د فلسفې نه خبر نه دی، د سحر د فلسفې نه خبر نه دی، دا چې ښکاري لیونی سری ګریوان دی.